څو سیبه راکړې؟ لس سیبه اختیار لرې؟ ماشاءالله. ارزانه دي که ګران دي؟ خرڅوې؟ زمان هم دغه دی دغه دی زوره و دماغ تا خالی پر جنگو استعمال سوی الله ولا پټاډس خوندر لاله وین خای خاله ته وایه ښه یا زه دلې یم فلحال مننه کور دا دې څه انځر مې پیدا کړلو و زما هغه بل باغ کې مې کلایسه پیدا کړلو د هغه صاحب باغ شو ما داسې ولې دلته که راځې سپي به نه راولې سپي سره زما نه لګېږي ولې عزتناکه سړی دا سپیان خو مچ نور خلک ساتي مالې نور خلک نو ستا خوښوي دا ګور څنګه تک سره سیبونه دي ماشاءالله خوندوره کیسه ده اوس به مورکۍ لپاره نور انځر لا پیدا کړم که د دې ولو بیا به ځان ور ورسوم ډېر ناوخته هم څلو دا یوه درخته ده څنګه یاست یارانو ټیټ یې نوی ناوله دي او نسته ده دا هغه صاحب کار ورکړی د دې درخت سهار وختي خو هغه دلیږي هغه بیا کار ورکړی دی اور یو دانه چې پیدا شولې یو نه دوه درې دي بیا بل هو درخته ډکه ده زه به واره کش ورکړم ښه ده خیره دا دی د مورکۍ لپاره مې دومره انځر پیدا کړل د الله شکر دی دا نو مورکۍ سهار وختي فرمایش راته وکړي په ځله څه انځر راله راوړه ما ویل صحیح دی ولې نه الله دې د مورکۍ دعایې قبولې کړي زموږ لپاره سیبونه څنګه تک سره دي سیبونه به مې مور وړی خو سیبونه الحمدلله شته یو دا زموږ په وطن کې د انځر کمي ده یو دوې درختې دي په دا باغو کې دا ګوره ماشاءالله الله دې دا باغونه په ښه ریټ ورکړي کړي الله دې دوی کامیابه لري دا که د دوی دا باغونو دا شان نه وای دا انځر به موږ شیر پیدا کولی دا د چا باغ دی سپي باغ دی سپي نه ولې دی سپي نه ولې دی سیب چی پکوي سیبونه راکوي څو سیبه راکوئ څو سیبه راکوئ څو سیبه راکوئ لس سیبه اختیار لرې هی چیرې وړې وه چیرې وړې ستا کالې وړې ته هم سیبونه ډکوې اصلي باغ دی خرڅوي دا خرڅوي دا یاران دا د کریټونه ډکوي شاباش یاره دا خو ډېر ښه سړی دی خو ډېر کار والا خلک یاست اصلي باغ دی که د دوی ولې د دوی نشته درواغ ولې ته وایې زموږ دی دی وایي زموږ دی موږ به د چا د ومنو د چا دی اوس دا ستړی مه شې جوړ په خیر دا د چا باغ دی د چا باغ دی وایي زموږ دی سیبونه اوس راکوې سیب ولې نو ته خو زموږ دی نو دا د چا باغ یې هغه خو چا سیبونه ورکوي ښه سره ګاډ مې دی نو دی وایي زه سیبونه درکوم ته وانې درکوم دی خو یې راکوي ته وا سیبونه نه درکوم السلام علیکم ستړي مه شئ یاران څنګه یاست ښه یاست ټیټ یاست څه کرتی څنګه یاست سیبو سیزن چالو دی څنګه یې لاله څه دې کړی دی هغه صاحب څه کړی دی اوس په لارې په مخه رالی ولې اوس ښه کار کړی دی سپیان دې نه دي کړي مالې سعید څنګه دي سیبونه څنګه دي مارکیټ لري دا واره که نه لري ښه اوس یې دغه کوئ ایسه مې استولې دي که څه ښه ماشاءالله ډېر ښه سیتې ښکاره که
ماشاءالله دا د مخه کله د علاقې صابون دومره سره کلر ده ذاتونه واوښتلو دا تخمونه واوښتلو دا درختو دا نور درخت فرق کوي څنګه تخمونه واوښتل دا بیا د ژیړ کیسې یې بولي بس دا که د سایې که د لمر د ګرد رنګ راوړي ښه پخوا به دا داسې قسم نه و رنګین و اوس هم هغه دی اوس هغه درخت هغه ته راځي اوس هغه دا درخت په توګه هغه وي ور د په لارې کې د تک سرې درختې وه دا سره سیبونه مارکیټ هم لري هغه زه اوس لاړم مننه کور ودان کور ودان دی دا سیب مې بیخي ډېر وخوړل انځر را سره دي نه سمړی و سیبونه دی دا دې کریټونه ډکي ماشومان دا لګیا سیبونه دي نو کرا په یاد یې لره ښه اوس ځمه دا خیره دا مینو خواته ځان رسومه هغه به هم زما په انتظار یې ما ورته زه دله راځم ډول یې صحیح دی بیا ځان راورسوه زموږ یار په لاره کې ورته ناست سیبونه خوري څنګه یې پښتون یې سیندی ستړی شوې تګ گیو ښه دې کاره کې ستړی شوی دا دی په لاره کې زما په استقبال کې رمه پسونه هم دا دې را روان دي په زله ته دا دومره ټیم چیرې ورک ولې دا هو دا غاجي دی تېر وارس ولې دا چشتي په رانیولی دی دا کیمره سې نه پېژندل ته وګورئ څومره خوند کوي حاجي څنګه یې چی روان یې دا وریځه باسه ارزانه دي که ګران دي خرڅوې ولې نه خرڅوم دوی بیا وروره وخت هم نه لري یوه خبره ګرڅه نه کوي خیر انځر مې راخیستې دی روان ښه دا دې برته د کلي پورې راورسېدلم زموږ د کلي مشهوره ټیک ټاکر شمس الحسن السلام علیکم حسن خانه جوړ په خیر سلامت ستا زوی دی اوه دا زما زوی دی دا هم یو ټیک ټاکر دی دی غټ ټیک ټاکر دی که ته یاره زه هم اوس به د داسې بالا غټ ټیک ټاکر جوړوم موږ خو د ټیم پر رسولو ته ټیک ټاکر یې ته به یوټیوبر جوړې چې ټیک ټاکر څه یوټیوب ویډیو جوړه د ما سره کوم ویډیو ورسره جوړې ماشاءالله ډېر بیداره دی داسې ډېر بیداره دی خو دی ټریک اوس خپل ټریک خپله درته وایي چې موږ دا اوس کومه ویډیو ته جوړوئ موږ اوس کومه ویډیو جوړوو ته اوس وده ته ووایه الله نو ویډیو یې پرته نیولې ده زغرده کوه کومه ویډیو ده هغه ماښام چې تا ماته وویل هغه ویډیو راوښه هغه د اور والا څه طرح به جوړوه زموږ په ګیلاس کې ولاړم بیا به دغه واچم چیش مساله کې واچم چې ووچې ستا د خلاص وورو نو اوس تی جوړه کله ټریک چې دی دا ټریک اوس د برابر کړی اوس د دې باندې موږ ورو جانه دغه پر تی اکټینګ جو وکړي نو زه بس تی اکټینګ وګورم سره کیسه اوس یو اکټینګ جوړاوي اوس موږ دریم سړی اوس کیمرامین زموږ د نسته کیمرامین به زه سم دا د چې تمې کیمرامین سې بیا خو زه به هم خپل ولاګ به هم جوړوم ستی کیمرامین به هم زه به د دې کیمرامین نه وکړ دې څنګه ولاګ جوړوي هغه بیا د امین دکان د دې اکثره ویډیو د لې جوړوي دا تاسو ورته وګور دی امین دی او دا ماشوم ستا نوم چیز دی سبق هم وایه اکټینګ هم کوه سبق هم وایه سبق وایه سبق وایه نو سبق وایه سبق چې دی وایي بیا د اکټینګ سره سړی مخ ته تللی سبق هم وایه د چیرې زه راتېرېږم دلته راسه هلکه خبره واوره راسه ماله زه تا د یو کار په لاس درکوم دا کار وکړه په دې اوس اکټینګ شروع کېږي دا کار وکړه چې ماله څلور دماغونه راوړه به زه هم د چا د چاته یو به د پنجابي د راوړي یو به د بلوچ د راوړي یو به د پښتون د راوړي یو به د سندي د راوړي بس زه به نو بیا پسې لاړم بیا به نو ته واره یو پاټ کوې بیا به بل پاټ کوې بیا به بل پاټ کوې صحیح ده اوس کوم خواصه دغه خواصه دلته راسه کښېنه راس اول د چا شوټ کېږي بس د ده چې زه دا خوا سره روان یم او دی دواړه به شوټ کښې راولم صحیح ښه دواړه کې راولم دا دوه خوسلو یو پنجابی یو پښتون اوس بل یو ای دوه ای کښېنه یا لونګوټه به د تر وته پنجابي سټایل ته وکړه بس ته پنجابي زه پښتون یم نو ټینګ دي اوس ها
تاله چی شه دی براسي ما ته وایي چې دماغ خرڅوي ځان دا څه وایي کش دې کوم یو څوک دماغ څوک خرڅوي زمون هم دغه دی دی وایي دغه دې زوروه دماغ دا خالي پر جنګو استعمال شوی خالي دا یو سافټویر استعمالي نورګر د ثابته نورګر ثابته پروت دی کوم د ګټ شي نو دا دی شاباش دا ماشومان د سکول روان است کړه چټی سواس نو وس روان است کلی د تا سره دی څه کلی د ماشوم سره دی د سکول شاباش ته چش کېږه ته پنجابی کېږه که پښتون پنجابی نه کېږه بس دی خوش کې دی پنجابی ابل که دی د پښتون ګر سره روزه پنجابیان سره لګیږي نه خپل ځان باندې پنجابی نه مېږي شاباش نرځوان پنجابی تا د خوان نه درکې ولې پنجابی تا د خوان نه درکې ها په چیش خوان نه درکې را سامینه اوس بس کیسه ختم یا اوس په پلار لا راځي شه ته بس د کم چاته چې بس موږ د ماسه دماغونه غوښتل هغه ته زه دا وایم چې د پښتون دماغ ولې دومره تا په ګرانه باید د ماسه ما واخستې د دې کې کومه مسله ولا دی به دا راته وایي چې وروره جانه په پاکستان کې چې مطلب کم غټ کارونه سوي دي هغه پښتانه کړي دي اوس ډاکټر کدیر بلاړی مړ سولو خدای دې شکر سره وکړي اوس بل یې ټم بم جوړو په دا دماغ باندې چې پاکستان به نور سپر تاک د افغانستان لپاره یو بم را جوړ کړي چې پاکستان څه کوي پاکستان کې استعمال موږ اوس کوشش کوو چې ټول پښتنو لپاره موږ یو شی جوړ کړو وروره یعنی پاکستان سره خو پروت وروره نه استعمال دا خو موږ د پښتنو سر خلاص و چې دماغونه تر ګردو زورور دي استعمال یې کوي بر پښتون ته وایي جوړه کې دا شی جوړ کې د دان لپاره وروره چې پکار درس شاباش هجموش فیوچر دادی ولاړ سي سکول ولاړ سي منډه کوي تال پنده پټاټه ته ورته وای چی شي تاوله ته وای ته په کیمرا کې وای ته تال چی شي تال جدي ته څه وای ته ورته وای تال پنده پټاټه د سخوندر لا مینه ته ورته وای تا څه ورته وای نه وای بازبلان الله ولا پټاټه سخوندر لا مینه خای خاله وای دا دی مستقبل دا دی ګرد ولا راځي سکول راځي کلی کوم دي د سکول ها د سکول کلی د 10 ولا ما سا شي ویل